د بلخ پوهنتون بېلابېلو پوهنځیو خوا و شا زرو زده کړیالانو ترمنځ د حق المبین کتاب د ازموینې سیالۍ ترسره شوه. دغه سیالۍ چې د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا د بلخ پوهنتون ریاست سره په ګډه همغږۍ پر لار اچول شوې وه. مسؤلین یې وایي موخه یې له دغه سیالۍ د زده کړیالانو لپاره د فکري او عقیدتي رغون او په دینی برخه کې پرمختګ دی. به تعداد 1000 نفر در مسابقه اشتراک کردند. هدف از مسابقه برگزاری ترویج مطالعه در سطح تحصیلات خصوصا پانتونی بلخ است. دیگه قسمی که قبلا ما همچون برنامه کتابخانه در سطح پانتون داشتیم، بعدا هم برای محصلین همچون برنامه بزرگی را دایر خواهیم کرد به خاطر ترویج مطالعه برای محصلین خود. دغه راز ځینې عالمان او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې د داسې سیالیو ترسره کول د زده کړیالانو لپاره د هوډ پیاوړتیا، عامه پوهاوي او ټولنې ته د روغ ذهنیت وړاندې کولو کې پوره رول لري. برنامه خوب از طرف اداره البرز برگزار میشه خیلی خوب و مفید است برای محصلین، به خاطر خود روش کتابخوانی را یاد میگیرن، محصلین تشویق میشن. و یک برنامه دیگه هم داشتن به نام کتاب سیرت نبی صلی الله علیه و در او برنامه ما برگزار کرده بودیم، هماهنگ کردیم با اداره البرز و ان شاء الله موفقانه سپری شد. و این کتاب الحق المبین هم خاص محصلین ان شاء الله با آمادگی کامل اشتراک کردن و این برنامه همیشه برای محصلین به خاطر روش کتابخوانیشان مفید بودن. وقتی که حرف از مطالعه به میان میاد دقیقاً سودهای فایده های خود داره و در پهلوی درسایی که محصلین عزیز ما در صنفایشان میخوانند زیر نظر اساتید و اینا سبب میشه که معلوماتشان در مورد موضوعاتی که داخل کتاب هست بالا بره و همچنان یک معلومات خوبی را در مورد مثلا امارت اسلامی و موضوعاتی که شامل کتاب هست میتونن کسب بکنن. د ازموینې ګډونوال خوښ دي چې د علمي ودې، فکري جوړښت او دینی پوهې د کچې لوړولو لپاره دغه د ازموینې سیالۍ ترسره شوه او له مسؤلینو هیله لري چې دا ډول سیالیو ته د دوام ورکړ شي. دې کتاب کې هغه ګروپ چې په افغانستان کې اوس هم دغه د کار کوي او غواړي چې موږ د افغانستان د خلکو فکرونه سره خراب کړي، نو هغه موږ وپېژنو چې د یو ډله مشخصه چې ده هغه ګروپ خوارج وو او داسې نور ګروپ هم وي، نو موږ هغه وپېژندلې او دې کتاب څخه موږ ډېر شی زده کړی. د مسؤلینو هم دا غوښتنه ده چې څنګه دغه کتاب موږ ته راوړاندې کړی الحق المبین، داسې نور کتابونه دي کوشش وکړي چې موږ ته راوړاندې کړي او موږ داسې د افغانستان په باره کې، د افغانستان د خلکو په باره کې، د افغانستان چې څوک فکرونه خرابوي او موږ معلومات واخلو او خپل ولس ته ورسو. این کتاب را که ما خودیم لله الحمد خیلی از فایده بالا گرفتیم. بعضی مثلا شبهاتی که خوارج است یا مثلا دیگر کساس علیه امارت اسلامی، علیه نظام اسلامی وارد میکنه، ما بتوانیم با سادگی و بتوانیم را بسیار با آسانی آنها را جواب بدیم. د یادولو وړ ده چې یو ځل بیا د تیر په څیر د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا زده کړیالانو ته د ازموینې سیالۍ جوړه شوې وه چې راتلونکي څو ورځو کې به یې د ټاکل شوې کمیټې لخوا بریالي کسان اعلان او په بېلابېلو ډالیو ونازول شي. ضابط خان انځور، د البرز نشراتي څانګه، مزار شریف.